So let's start. My name is Hikmatullah. My name is Hikmatullah. My father name is Muhammad Nazir. My father name is Muhammad Nazir. I have 4 brothers and 4 sisters. I have 4 brothers and 4 sisters. اقرا خان Yes, sir. کومنګ چیرته په انګلیسی کې د خپل ځان او فامیل باره کې خبرې کول غواړو نو دا به څنګه کوو دا خو ډیر آسان دی تاسو ما ته پښتو وایئ د هغې ترجمه به زه تاسو ته په انګلیسي کې وایم ویډیو شروع کېدو نه مخکې زمونږ یوټیوب چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ د مکملو درسونو لپاره زموږ زیاتره دوستان موږ نه په میسج او کمنټس کې دا پوښتنه کوي چې ستاسو د یوټیوب چینل ته نو هو موږ د یوټیوب چینل نوی جوړ کړی دی او په هغې کې زموږ مکمل درسونه اپلوډ کیږي نو تاسو کولی شئ هغه ځان سره سبسکرایب کړئ د هغې لینک چې دی په بایو کې لاندې موجود دی او که نه نو تاسو په یوټیوب کې ټیچر حکمت انګلش ولیکئ نو تاسو ته به راشئ او سبسکرایب یې کړئ راځئ چې شروع کړو So let's start. زما نوم حکمت الله دی My name is Hikmatullah. My name is Hikmatullah. زما د پلار نوم محمد نذیر دی My father name is Muhammad Nazir. My father name is Muhammad Nazir. زه څلور رونه او څلور خویندې لرم I have 4 brothers and 4 sisters. I have 4 brothers and 4 sisters. زما پلار یو دکاندار دی My father is a shopkeeper. My father is a shopkeeper. زما مور د کور ښځه ده My mother is a housewife. My mother is a housewife. زما رونه او زما خویندې شاګردان دي My brothers and sisters are students. My brothers and sisters are students. زه یو انګلیسي استاد یم I am an English teacher. I am an English teacher. زما فامیل ما لپاره ډیر ضروری دی My family is very important to me. My family is very important to me. زه د خپل فامیل سره ډیره مینه لرم I love my family very much. I love my family very much. کو تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کړئ نو موږ در سره لایک اینڈ فالو کړئ These are books. دا کتابونه دي Those are teachers. هغه استادان دي نو تاسو دلته کې وکتو چې ما په دې 2 سنټنس کې these or those استعمال کو تاسو ته یاد شي چې مونږه د this or د that باره کې ویلو د this مطلب دی دا د that مطلب دی هغه خو this مونږه اله استعمالو چې کم شی مونږ سره یوي او that مونږه اله استعمالو چې کم شی مونږ سره یو خو this نږدې او that لري نو اوس these or those د these مطلب دی دا او د those مطلب دی هغه خو these مونږه اله استعمالو چې کله مونږ سره څه شی دوی یا دونه زیاتې هغې لپاره مونږه these استعمالو او those مونږه اله استعمالو چې کم شی مونږ نه لري خو هغه دوی یا دونه زیاتې نو هغې لپاره مونږه those استعمالو For example, دا شاګردان ما سره نږدې دي نو زه به وایم these are students او دا شاګردان چې ما نه لري نو زه به وایم those are students or چې ما سره
کلمونه یې هغه دوی یا دونه زیات وي نو زه به وایم چې ما سره نږدې نو زه به وایم these are pens او چې دا کلمونه ما نه لري نو زه به وایم those are pens مننه داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کوئ اقرا د خپل کار سره کار ساته Sir, mind your own business. Mind your own business. اقرا د هغه خیال ساته Sir, take care of him. Take care of him. اقرا د هغې خیال ساته Sir, take care of her. Take care of her. اقرا په رابطه کې اوسه Sir, keep in touch. Keep in touch. اقرا هغه ستا په شان ښکاري Sir, he looks like you. He looks like you. د داسې نورو ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او Follow کوئ. مننه اقرا زه په رښتیا دا غواړم Sir, I really want it. I really want it. اقرا ما ته داسې عجیبه ښکاره شو Sir, I found it strange. I found it strange. اقرا ته دا کولی شي Sir, you can do it. You can do it. اقرا هغه اوس څه کوي Sir, what is he doing now? What is he doing now? اقرا زه احمد پیژنم Sir, I know Ahmed. I know Ahmed. داسې نورو ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او Follow کوئ. مننه